हजरत इंसान बेहिसे जामे अगुस्तीन वखद अगला गलतीद चालक जामे अगुस्तीन नन چې کوم دی په سوات پریس کلب کې د رڼا مشاعره ده خو هلته کې چې زه روان یم نو زه د شعر ویلو په غرض باندې نه ځم په کم غرض باندې ځم دا پته به تاسو ته هلته کې ولګي موږ سره راځئ په لاره اوسېږئ د شعرونو به هم خوندونه اخلئ او زموږ د تلو دا مقصد به هم تاسو ته واضح شي چې هلکه دا هلک روان دی مشاعرې له او وایي چې زه د شعر په مقصد باندې نه ځم نو په کم مقصد باندې ځم راځئ راسره जामे बागुंदम खुजानता मलामतयम उसमें हम बाबाद मजदूरे जामे अगुस्तीन उसमें हम बाबाद मजदूरे سوات پریس کلب ته رالو مشاعره هم تقریبا شروع ده راځئ هلته خېږو د مشاعرې نه به هم خوندونه اخلئ او زموږ مقصد به درته هم انشاءالله لږ ساعت کې ښکاره شي حضرت انسان د بېحسۍ جامې اغوستې دي سپین مخونو کې استوګ نه ځکه نه کوم ربي خلی ژوندون نه دی په سپوږمۍ کې خود ستا یاد به مې سینه کې مرګ ته ناست وي تار د موم انجام له پروت وي مومبتۍ کې د وطن باچا پساندو مین شوی ما سندره غلي کړې د مرۍ کې تیرو خاموشۍ خو زما زړه زری زری کو تیرو خاموشۍ خو زما زړه زری زری کو اتن شه په خندا شه د بنګړو خبرې بنگړو خبرې وکا وعزا د پرلوس په پسلو خبرې وکا د حسن او ادا او رنگینو خبرې وکا څنګه چې تاسو ګورئ د رڼا د مشاعره ډېره زیاته ښکلې روانه ده هم دغه شانتې د پښتونخوا د ښکلې ښکلې سیمونه ډېر ښکلې ناموړي شاعران راغلي دي چې په هغې کې ډېر زیات لوی نومونه منیر بنیری جاوید شاه درمان یازق خان لالا او زموږ د خپلې سوات د سیمې د استادانو استاد حنیف قیس صاحب موجود دی بلبل سوات ظفر علي ناز صاحب دی داسې هم بېشماره کشران او مشران شاعران دي دې سره پوهان هم دي ایډوکیټ عطاالله جان صاحب موږ سره دی سیاسي ورکر واجد علي خان صاحب زموږ سره موجود دی دا ټول چې کوم دی هغه در باندې لیدل کتل کوم خو عمران الله معراج دی مشاعرې له ولې راغلی په څه غرض باندې راغلی اول مې واورئ په دې مشاعره کې د هغې نه پسته له هم لږ وضاحت نور درکړو ډاکټر ضیا صاحب وایي دا فیصله به وخت په خپله کوي چې د خبرو څوک د کار څوک دي په دریز ناستو استادانو مشرانو ښایسته لاله او همزولو ملګرو السلام علیکم دلته مې یو فریاد د هغه چا راوړلی یازق لاله چې هغه زموږ په معاشره کې ډېره لاندې او غلې طبقه ده چې هغې مرتبه دومره ده چې څنګه ګران وې چې د هغې پښتو کې جنت دی خو بدقسمتي زموږ دا ده چې د هغو کوم حقوق دي هغو ته نه میلاوېږي زه د یو حق چې کوم دی هغې به ستاسو توجه راوستل غواړم الله پاک په خپل کتاب کې وایي زه به چې کوم دی یو کس هم نه رانیسم خو د هغه د وس مطابق د دې وس چې کوم دی زموږ د ټولو نه الله تپوس کوي د بلډ اکټیویزم باره کې چې چاته مینه پکار وي د هغې لپاره موږ کوشش کوو کله چې ماشوم پیدا کېږي په دغه ټایم کې زنانو ته مینه پکار وي پرایویټ هسپتال ته کوز وینه خو له زه ورکړم زما بل ملګری وله ورکړي زما ورور وله ورکړي خو هغه رفیق چې کوم دی هم 1600 1200 روپۍ غواړي د پښتون لوري یوه هڅه ده چې دا څه خبرې دي په دریو جګو کې چاپ شوي دي زموږ د پښتون لوري ملګري چې کوم دي هغه به دا تاسو له هر یو کس چې کوم دی دا په خپله یې زده کوي چې د دې ته د وینې ضرورت رانشي د ماشوم پیدا کېدو په وخت کې دې له څه راغونه پکار دي څنګه ورنه پکار دي دا ټولې طریقې په دې کې لیکلی شوي دي او کوم ملګري چې دلته راغلي دي هغو ته دا یو سوال دی فریاد دی زاري ده چې دا خبرې تاسو دې معاشره کې مخکې راولئ ځکه چې زموږ هلکان ځوانان او سړي په دې معاشره کې چې کوم دی د خبرو یو زنانو ته دا حق نه دی هسې په بدقسمتۍ سره زما یو ډېر استاد دی زما دغه کوي هلته مې وویل چې دا کمپین شروع کوم ما ته یې ویې مه کوه مطلب دیني اسپیکټ سره چې زنانو خبره
نو ما زنانو چې کوم دغه حقوق کله وکړي چې هغه وایي چې زما دا حق دی او ما چې کوم دی خوراک هغه زه په کور کې خوراک کوم زما کور چې کوم دا غوښه خوراک څه کوي هغه چې مړی یې دلته سره زه به څنګه چې کوم دی ماشوم پیدا کېږي هغې لپاره مې زه کور مې ولی ورکړم دا حقیقت دی والله پاک په تاسو چې کوم کسان ناست یې او زه چې کوم تجهیز تاسو نه هم تاسو کې زما نه هم تاسو کې ستاسو بدل تاسو کې چې تاسو څه یو څه باندې خبره کړې و تا خپل د نور خیال ساتلم ستا په ګاونډ کې بلې خور چې کوم دی بیا په سپینه کې ګوډا د وینې لپاره فریاد کو چا ولې وینه نو آیا دا چې کوم دی دغه یو څلور میاشتې پنځه میاشتې دی چې هغه یې ساتل دا د هغې د خیال ساتلو طریقه ده او بخښنه غواړم جذباتي کېږم ښایسته د لاپېږي نه زما والد صاحب معراج د مدین چې دا جذبه زما نه نشي کمېدی لاګي مې پرېښود شاعري مې پرېښوده خو دا یوه جذبه چې د بل چا په کار راشي دا زما په دې وینو کې ګرځي نو دغه چې کوم دی زه به هلته دا فریاد کوم دا به تاسو ته ټولې ټولې راوړېدل دي او دا چې کوم دی خپله لګاڼې چې ټولو خلکو ته یې ورسوئ ډېره زیاته مننه ټکور له په کارېږم کانګار ولې نه یم او چې زه د کار سړی د چا په کار ولې نه یم چې تا زما دپاره سرو نمبو ته ځان نیولی نو زه به د جانانه تابعدار ولې نه یم تا غږ وکړو زه راغلم حاضر یم صاحبه او ته حکم کوه چې جناب وزګار ولې نه یم لکه سړي ته چې په شته سترګو کې لار نه ښکاري ما ته دا ستا د خولې اقرار هم سم اقرار نه ښکاري او سړي له زړه خوري خو جانانه څوک پرې نه پوهېږي دا محبت اړو دی خلکو ته څه کار نه ښکاري نه دانا چې خوله نه راکولې خو دې خپلې غریبۍ نه راکولې او نه دانا چې خدای نه راکولې خو دې خپلې غریبۍ نه راکولې او نن مې جامونه په جامونو شراب څښلې نن مې جامونه په جامونو شراب څښلې د تیرا و د تیرا بنګوټالې نه راکولې خو دې خپلې غریبۍ نه راکولې او موږ د زورور خلکو نه وو موږ د زورور خلکو نه وو یا پرزا و پرزا یې لیوانۍ نه راکولې خو دې خپلې غریبۍ نه راکولې او ما به یو ناشه پرېښودې نه وه خدایه ما به یو ناشه پرېښودې نه وه خدایه ښه د تا راله روپۍ نه راکولې خو دې خپلې غریبۍ نه راکولې او په سرو سترګو یې جړل مور ته لګیا وه په سرو سترګو یې جړل مور ته لګیا وه منیر ما له پیلرۍ نه قدرمنو دا د ارمان مننه کوو چې زمونږ د غږې دونه خلکو ته ورسو او دغه هیله ترې لرو دغه امید ترې ساتو چې زمونږ دا فریاد دا نورو سره صحیح فریاد سره ستاسو دغه غم او ستاسو دغه فریاد او ستاسو دغه د زړه بلاس چې کوم دی دا چې کوم دی ټولې نړۍ ته ورسوي ځکه چې دا زموږ په شریکه باندې غم دی ځکه چې زموږ د خویندو میاندو ته هم زموږ سهاره پکار ده نو عادله ستا مننه او رڼا ته د الله پاک نور رڼا وبخي چې داسې رڼاګانې په دې نړۍ باندې خوري تاسو په موږ باندې حق دی او تاسو چې څه کار کوئ زه په خپله پوره ملاتړ کوم او انشاءالله تاسو به تر خپل وسه پورې سپورټ کوم ډېره مننه ښه دوسئ ملګرو ویډیو کتونکو تاسو حضرت انسان د بحثی جامع اغوستې وخت غلا غلطۍ د چالاکۍ جامع اغوستې